ته راوځي بیا په پلان کې اخر کې لیکلي ستراتیژیک پلان لاندې لیکلي چې پاکستان نن باید اتومي توانایي ټوله واخیستل شي او یو څه پیسې خرڅ کړې وي آی ایم اف ته یې ورکړې وي بیا نور آی ایم اف ویلي دي چې پاکستان په دغسې حالاتو کې صرف دا ده چې هغه کوم د دوی سره دي لکه اوږد واټن ویشتونکي میزایل خو دوی نه لري خو تیاري ورسره دي یو اټومي اصلحې دا به ترې نه اخلي په همدغه اخر د ایران د جنګ کې که هغه 10 کاله بعد خلاصېږي که هغه 2 کاله بعد خلاصېږي ځکه دلته یې 2 اډې ورته مخکې په تیرا کې جوړولې په 2021 کې ورته دا اډې جوړولې هغه چې ونه شوه نو اوس یې ورته تیارې جوړې کړې اوس دغه اډې دوی ته یو جنجال شو عمران خان خو پوهېده عمران خان ویل که تاسو دلته دا اډې جوړې کړئ افغانستان خو به ښه شي دلته به جنګ جوړ شي بیا هغه اډې جوړې نه شوې مګر جنګ جوړ شو اوس چې هلته بیرته دغه اډې جوړې کړي دي د پاکستان خلک د پېښور خلک درېدلي دي سناتوران یې درېدلي دي علما یې مساجدو مدارسو کې خبرې کوي چې دا ښه نه ده دوی پوهېږي چې دا خطرناکه کار ده په دې باندې خو ټول اګاه کېږي همغه سیمه کې چې اوسېږي پوهېږي چې دلته خطرناکه شوی د حالات نو اوس د دغه خطرناکه حالات نه که چېرته څوک ځان باسي ښه نه ده چې د باچا خان کورنۍ ته فکر وکړي چې دا د باچا خان کورنۍ ده نه هغه دې نشي ساتلی ټول درېدل پکار دي یوه ایډیا پکار ده او یو طرف ته مخه کول پکار دي چې هغه هېڅ مشکل نه لري لکه اوس چې افغانستان ده د هغوی سره ارتباط ورته پکار ده او هغوی ځان په اسانۍ د یو ښامار نه خلاصول ورته پکار دي که داسې ونه کوي ټي ټي پي هغه ته به بلوچ ته به اخر کې چې کله ایران تغییر کوي دا اډې به بیرته وځي او دا به ټي ټي پي بلوچ نیسي دا طبیعي ده که چېرته دوی اوس پرې هغه وکړي چې موږ دا د موږ دي ښه خبره ده او که اوس یې نه کوي اخر کې بیا ټي ټي پي ته نه نیسي عام وګړي به بیا د ټي ټي پي او د بلوچو د لاس لاندې پاتې کېږي لکه اوس چې په افغانستان کې دي ښه به وي خو اوږدمهاله به وي 8 کاله 15 کاله 10 کاله ډېر نفر به مړه شي ګوره چې دلته 9 میلیون نفر عمر وبایلي شهیدان یا مړه یا غازیان یو شی به شي خو دا قتل د ما ولاکه زړه چې دلته 1 میلیون 2 میلیون 8 لکه نفر مړه شي پس د هغې نه بیا دغسې تغییر راشي لکه عینه چې په افغانستان کې وشو افغانستان کې موږ دې ته هم خفه وو چې که ډاکټر صاحب غني کښېني 2 کاله کې 50,000 نفر نور مړه کېږي که ډاکټر صاحب غني جګېږي ګلبدین تیار راغلی او د ډاکټر عبدالله هم ناست د دوی دواړو بیا جنګ کېده دې ته موږ خفه وو دا یو خفګان نه و دا ټول خدای دغسې یو ښه طرف ته بوتله چې اوس ذاتي څه مشکل نه لرو اوس په پاکستان کې هم دغسې حالات ده او ایران کې هم دغسې حالات ده دې ته د موږ په ګټه دي ځکه چې قبایل د خدای ترېنه خلاص کړي بلوچ د خدای ته نه خلاص کړي دا د پېښور پښتنو ته زه دومره ارزښت په دې جنګو کې نه ورکوم ځکه دوی باید برخه واخلي په تش په ډرامو په ویښتو په لمنو باندې چې نه کېږي برخه واخلي ودرېږي کتاب کېږدي قلم کېږدي ویښته پاک سرشین کړي او خپله ازادي یا خپل فکر پخپله پلی کړي خو هغوی نه کوي او جنګونه به روان وي نو معلومه نه ده چې څونه وخت به دوام وکړي ایران هم داسې وړوکی هېواد نه ده داسې رقم ته مشکونه لري اسلحې لري ډرونز یې جوړ کړي دي کار نه ورکوي ځکه چې هغه یوه دوره پې ووایي تیاره کې کار نه کوي سحر وخته ډرون کار نه کوي وریځه کې کار نه کوي ورکېږي باران کې لویږي واوره کې لویږي صرف چې مري بیا کار کوي هغه هم چې مري کار کوي د دوی ډرون د 14,000 متره نه تر 14,000 کیلومتره نه ډېر مزل نشي کولی چې 2-3 مزله بیا لویږي یعنې دغسې مشکل ایران لري او هغه اوږد واټن موشکونه یې دي دا یې ویلي دي الدید الصالحي ابو غریب ټول کمپونه تللي عربجان ته ځوانان ټول ملته د عساکر دېره شوي دي چې که حمله پرې کېږي عربجان ورته نزدیک د کویټ کې قرغیزستان ورته نزدیک د همدې ځای نه بیا مسله په پښو نفر یا موټرو کې به پسې ورځي همداسې پلان به وي او ایران کې که تغییر راځي هغه خو څه نه شي ویلی یا به راشي یا رانشي د ایران خپل حکومت ته خپلې خلک دي دونه ورسره زه هم ولاکه دلچسپي لرمه خو دا زموږ پښتانه او دغه زموږ سیمه دې خدای ترېنه لکوټ په امن کې وساتي تر څو پورې ذاتي افغان پښتون هېڅ ونه ټکېږي مړ نه شي زخمي نه شي پرېږدي خپل ژوند ذاتي وکړي دونه هغه نه هند ډېر بلا والی ده هېڅ وخت دغسې په جنګونو کې برخه نه اخلي د یو سولې دپاره دی تاوان یې زړه نه ده هند کمزوری فکر لري مګر ځان یې ساتلی ده د بل چا کیسه کې نه ده او زموږ پېښور پښتانه هم تیار هندوان دي د پنجابیانو سره یو ځای شوي دي دوی کې تغییر نه راځي بلوچ او قبایل ته ملاتړ یې پکار ده په خوله په میډیا کې
هر لحاظه پرېږده دا ډېر ځورېدلي تېر دولت بلوچو ته بیا یو ځای ورکړی و په عینو مینه کې د بلوچو څه قومندانان ملته اوسېدل په هغې پاکستان ډېر په غوسه و ورته اوس خو په افغانستان کې نه بلوچ ځای لري نه ټي ټي پي لري نه کومه بله ډله لري یو پاک کار شوی ده دغه کار دا اوس چې کړی ده دا خو مشران دي هوښیار دي پوهېږي د رښتیا ده که چېرته دی اوس وغواړي دا جنګ غاړه کې واچوي چې افغانانو به هم دونه زیاتې خو پرېږده دغه طرف به دې آباد شي د دغې طرف خلک هم باید په جنګ کې برخه واخلي یعنې که غواړي چې خپله شتمني ولري خپله ازادي ولري شتمنه پښتونخوا ولري بیا نو دوی باید نور کلک ودرېږي او ووایي چې وروره یا مستقل دوی وزیر اعلی خبرې نشي کوي چې ویې کوي سبا یې امر ورکړی دا بندي کوي عمران خان خبرې نشي کوي چې ویې کوي دا بندي ده یو افریدی د بیچاره مشر سړی د خان د خبرې کړي نه دي بندي ده منظور احمد پښتو تختی پټي خبرې نشي کوي بندي دا رقم خو ولاکه دا خو دا رقم عدم تشدد خو څوک نه مني دا خو عدم تشدد نه ده ته تختی پټي او د ټلیفون کې وایي زه نه پرې ناکله کیږي نو د خپل ټي ټي پی سره نشي درېدلی ځکه هغه ترهګره ډله بللې ده ورته خو که دوی کې جرأت وي همت وي پاکستان سره هم مه درېږه ټي ټي پي سره نه درېږي پاکستان زه تا سره هم نه درېږم ځکه دواړو جنګ جوړ کړی ځان ترې نه خلاص کړي خو خیر ځانونه دا څونه نصیحتونه ورته وکړي دوی خپله ښه پوهېږي پهلوانان چې رنګ ته ننوځي خپله پوهېږي چې کوم رقم حرکات وکړي دوی باندې به سختۍ نور هم راشي او دغه جنګ چې اوس بلوچو وکړه دا هم ښه ده نور یې هم کاري وارونه یې کړي هم دي د یو ښار یې ترېنه نیولی ده د پاکستان ډېره شتمني ورته د منځه ویوړه په پېښور کې ګډوډي تاسو یقین وکوئ د پېښور دغه سیمه چې ما څونه راپور د موږ خلکو درلوده او دا د موږ ټیمونو درلوده دغه سیمه لکه څنګه چې طالبانو به ویل چې افغانستان د موږ سره 80% د تیر دولت به ویلي د موږ سره ده ما نه ورځ یو چا میډیا کې پوښتنه وکړه وای دا تاسو ته ډیر معلومات ده ځکه ته په ټولو مراکزو ته ځې معلوم وای دا دولت قدرت د چا سره ده ما ورته ویلي د ورځې د حکومت سره د شپې د طالبانو سره 50-50 مې کړه ټول راته په غوسه شول بیا ما ورته ویلي مال دا همداسې ده تاسو خو مالې سترګې پټوئ تاسو کې خو مال غیرت نشته ده خو زه خو خبرېږم خو تاسو هم افغانان یاستئ زه هم افغان یم زه یې هم ګورم زه یې هم پېژنم مال دوستان پکې لرو چېرته دي تاسو مال خبر یاستئ همداسې ډاکټر صاحب غني دیوبندي نه پوښتنه وکړه په محبس کې دواړه ورونه او طالبانو وای تاسو چې خلاص شئ هغه وویل چې زه خلاص شوم سلا غاړه کې اچوم یعنې تر دې اندازې در سره سړی ولاړ وي بندي وي تړلی دي وي او ته چې خوښه دې کړم څه یې کوې چې خوښه دې کړم سلا اخلم بیا در سره جنګ کوم تر دغې اندازې دغه زموږ د غوږو اورېدلې خبرې دي او ډاکټر صاحب غني چوپ او غلی پاتې شو تر اخره یې څه ونه ویلې یعنې ته که دغه رقم ته یي بیا نو ښه اوس چې موږ ګورو د حالاتو ته ګورو افغانستان خو شکر ښه شوی ده خدای دې هېڅ یو چټکی هم پکې نور نه مړ کوي او د دغو ټي ټي پي د دغو سره نو د مرستې دپاره به لګیا وي تر څو پورې دوی بېچارهګان هم لږ د امن ساه واخلي او ښځې او نر زیاتې داسې شوي ده تیراک کې په موټر کې په ګاډۍ کې په پښو په واورو کې منډې وهي دې ته خو د بیخي د سپیانو ملا زړه خوږېږي د کافر هم زړه خوږېږي مسلمان خو باید زړه پرې خوږ کړي خو بدبختانه چې سعودي بیرته پاکستان بیا په شا اړوي ترکیه بیرته په شا اړوي دغه بل یو خراب کار چې پاکستان ته شوی هغه دا شوی دی چې دوی په مخکې چې و په 4% سود باندې 3% بیا 6 شو اوس یې نوې پیسې اخیستې دي په 12% قرض باندې دونه مجبور شوي دي چې 12% قرض خو دوی نشي خلاصوی مجبور چې یو څه شتمني پکې ورکړي بیا یا همغه تیاري دي یا د سفارتو ماڼۍ دي په مملکتو کې دا ورته خرڅ کړي ځان ترې نه خلاص دی بل یو مار په خپله غاړه باندې تیر کړ تازه څو ورځې مخکې د IMF پیسې ورکولې قرض یې ورته ډېر قیمته سود باندې واخیسته چې یعنې دا د دوی د لوېدلی حالات د منځه تللی حالات یې ده او په تیراک کې چې دوی کومه اډه جوړه کړې ده هغلته هم امریکا پیسې نه ورکوي 1 روپۍ هم نه ورکوي او هغه ته چې دوی ځي غزې ته چې ځي هلته هم دوی نفر په $300 باندې کار کوي نور چې دوی ته نقد نه دي ورکړي لکه حکمتیار صاحب چې هغه بوزنیا ته نفر په $300 لېږل فکس همغسې قسم دلته اوس په پېښور کې شروع ده همغه $300 خبره ده هغه ته چې ورکوي غزې ته که مړ شي هم هغه ګورو کفن به یي یعنې هغې کې هم ګټه دوی نه ده کړې خو دوی اوس دومره مجبور شوي دي چې د نړیوالو سره یو رقم په څنګ روان دي نړۍ پرې پوه ده چې اصلي تروریسم دی ده خو اوس نړۍ داسې نه غواړي چې دی مړ کړي او خلک بیا نړۍ ملامته کړي یو کړه به دی لوڅوي نړۍ ته به یې ورښیي چې دا دغسې سړی دی پس د هغې نه بیا اقدام کوي دغه بل ملګرو ملتو کې یو خبره یو ډنډوره
شوې ده، چوپ یې هم کړه. ملګري ملتونه هم د امریکا سره هم له کوټې وران شوي، امریکا پرې پیسې قطع کړي دي. موږ یې نه خوښېږو چې موږ وګوري، چې موږ ورته وایو چې موږ افغانان یو، وایي نه تاسو امریکا یاستئ. خو هغوی هم ډېر چوپ کړي دي چې ملګرو ملتونو یو خبره کړې ده، او دا یې ښه خبره کړې چې افغانستان سره مرستو ته باید ډېر کلک دوام ورکړو. د دې اوسني دولت سره یې خبرې ډېرې ګټورې تمامې شوي دي، دا یې بله ښه خبره ده. او ډېرې زیاتې پیسې ولا لکه چې $1 میلیارډ ورته همدا اروپایي هېوادونه اوس ټولوي، او دا $1 میلیارډ چې ورته ټول کړي، نو دا بیا چې په هر شکل یې ورکوي یا هر څوک هلته مصرفوي، دا هم ډېر ښه کار وشو. او بل ملګرو ملتونو یو کار بل وکړ مولوي صاحب، چې 40 نفره ټول شوي دي د مختلفو اروپایي هېوادونو نه تللي افغانستان ته نمایندګانې، چې موږ او تاسو غواړو چې یعنې اړیکې ولرو، سیاسي اړیکې. او موضوع یې دا کړې ده چې دا کوم نفر چې موږ سره په اروپا کې دي یا جرمونه لري یا اسناد نه لري، خو یو پیښه لري، دا موږ یا دلته قبولي نه ورکوو، بیرته افغانستان ته لیږو، نو موږ مجبور یو چې افغانستان سره ښه اړیکې وساتو. ټول لکه برټانیا ده، فرانسه ده، جرمني ده، ایټالیا ده، دا ټول نمایندګان پکې دي. دا ډېر ښه کار شوی دی، ځکه چې هغه افغانان چې په ژبه هم نه پوهېږي، مشکلات هم لري، د یو ګرین کارت دپاره حسابي کېږي، بیا 20 کاله تېر کړي، 1 روپۍ جیب کې نه وي، عمر یې چټي تېرېږي. نو ښه همدا ده چې بیرته خپل وطن ته لاړ شي. بل یو ښه والی دا وشو چې پخوا باندې افغانان خارج ته راتښتېدل په غلا او په قاچاق باندې، معمولا هلته به یې ویلي وایي افغانستان کې جنګ ده، بله چاره نشته. اوس افغانستان کې جنګ نشته، اوس دا خبرې یعنې نړۍ هم نور نه قبلوي، دوی د قبولیت هغه نه لري چې په یو هېواد کې د افغانستان او کیمرون یې د جنګي هېوادونو نه وښکله. نو چې چېرته افغان وي او هغه اسناد نه لري او هغه ویلي وو چې افغانستان کې جنګ ده، زه د جنګه راغلی یم، هغوی به بیرته په ترتیب په $1,000 یو ټکټ هم ورکوي، د اروپا او د امریکا او د آسیایي هېوادونو نه به یې بیرته افغانستان ته لیږي. دا ډېر ښه کار شوی دی، یعنې افغانستان نور د جنګي هېوادونو په قطار نه ووته. بهترین یو ما د خوښې کار هم دغه ده، نو چې افغانستان مخکې جنګي هېوادونو لیست کې، اوس د عام و عادي هېوادونو په لیست کې ده. دا د افغانستان افغانۍ هم 4 ته راولوېدله. فکر کوم دا د همدغه تاثیر، ما هم دې ته کتلې، مال کېدای شي افغانۍ نور هم راولوېږي، ښه شي، ډالر راولوېږي، مقابل کې بیا افغانۍ 64 شوې وه پرون. همغه خبرې هلته روانې دي، دوی ته افغانۍ کې تغییر راغلی، خو دا دونه تغییر نه ده، 2-3 روپۍ. خو که چېرته بیا افغانستان په دغه لیست کې پاتې شي، خدای پاتې ده، نور هغه نه ده، کال ته زیاتې افغانۍ 50 ته کېږي د خیره سره. او بل افغانستان اوس خپل تیل لري. یو ښه والی دا ده، د دغو تیلو پیسې ټولې د دولت واخلي، ښه والی ده. بل ډاکټر صاحب انورالله کهدي هم یو مرکه کې ویلي دي چې افغانستان خپلې پیسې ورکوي بانکونو عرضه کې، د خپل شتمني لري، او په هر حالات کې چې موږ ورسره خارجان ورسره داد معامله کوي، ډالر افغانۍ لري او وایي چې موږ سره شته دي درکوي. یعنې شکر دا ښه ده چې دوی دونه پیسې لري چې یو ابادي پرې کوي، ولس پرې راټول ده، دا یې ښه والی ده. دی نړیوال بانک هم ویلي وو، خو مګر نړیوال بانک ویلي وو، بیا انورالله کهدي ویلي چې طالبانو سره دونه پیسې شته دي چې خپل مصارف کوي، چاته ضرورت نشته. او دا چې کله کوم دولت خپل مصارف ټول خپله کوي، بیا نو هغه دولت بهترین ده، هغه دولت 10 کاله بعد بیا دغه نورو هېوادونو سره د مرستې دپاره ټټر